د الله وحدانیت صفات ذکر کوي او باطلو فریقو باندې رد ذکر کوي. بیا دلته وړاندې باب کې چې کوم د تلاوت متعلق امام بخاري ذکر کوي، نو شارحین وی دا چې کوم د رد کوي په بعضې حنبلیانو باندې، او په دې باب کې رد کوي معتزلو باندې. دنیا ته ډیر زیات چې کوم د ګمراه جماعتونه او فریق راغلي، مونږ طالبانو ته وایو اوس هم دغه شانتې باطل جماعتونه دنیا کې پیدا کیږي. نمونه به ځان له بدلوي، څوک به ځان له یو نوم ږدي، څوک به ځان له بل نوم ږدي، خو موږ په نوم باندې څوک نه پیژنو. موږ په نوم باندې چاته د کامیابۍ سرټیفیکیټ نه ورکو، موږ په نوم باندې د حقانیت سرټیفیکیټ نه ورکو. موږ چې د چا د کامیابۍ امید کو هغه په کردار ګورو. نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي اهل کتاب 72 جماعت جوړ شوي دي، زما امت به 73 جماعت جوړ شي. 72 جهنمیان دي، یو پکې دا د جنت والا دی. وایي چې دا څوک دي؟ ما انا علی، کم کې چې زما د سنتو اتباعي، و اصحابي، کم چې زما د صحابو پسې رواني. څوک زما د سنت پسې رواني، څوک زما د صحابو جماعت پسې رواني، دقه خلق جنتیان دي. مونږ په دې کردار پیژنو چې د صحابو پسې روانې که نه، او که نه دا وایي چې یاره خو یو سړی اوسې کړي دي. نو که په دې باب مخکې خبره کواسې نه چې تاسو هم خفه شئ، دنیا کې ډېرې فتنې وي، ښه ډېرې فتنې وي. حرم مقدسه کې 2012 کې نبی کریم علیه السلام روضې سره یو پولیس هم ولاړ دی او عالم سره هم ولاړ دي. نو روضې مبارکې سره 3 ستنې داسې دي او 3 داسې دي، دا 6 مبارکې ستنې دي. هغې خپل نمونه دي. نو ما دا 5 ستنې وکتلې، دا یوه ستنه پکې ما ونه کتله، په هغې د پاسه نمونه هم لیکلي دي. نو ما چې وکته دا روضې سره یو عالم ولاړ دی، سور ټوکې په سر دی. نو مالې مولي صاحب دی. نو ما ترې نه تپوس وکړو اینا استوان الحنانه استوان المخلقه؟ مالې مولي صاحب هغه استوانۍ مخلقه کومه ده؟ ما ته وی ایش تفعلو، څه پکې؟ مالې ازورها، جی دیدار یې کومه. ویلې ما څه دپارې دیدار کې؟ مالې ازورها اتبرک بها، برکت دپاره. لیس فیه برکه، پستن کې برکتونه څه کوي؟ ما ورته وی چې کوم دی، ما سألتو عنک الفتوى، جستانه فتوی نه غواړم. سألتو که تعین الاسطوانه، صرف دا ته یم چې ما ته ستن وښایي چې کومه ده، بس دا د تپوس کوم، نور ما تا نه د مسلو تپوس نه دی کړی. فقد قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، حدیث مبارکه شروع کړو. ما ورته تو لږ صبر وکړه، زه یو 2 رکعته لمونځ کوم. چې لمونځ مې وکړو نو بیا مې ورته وی دا ستا چې څونه عمر دی که نه لکه مالې دونه ما درس کړی. ښه ته د 20 کالو بچی چې کوم دی، مالې ما 20 کاله درس کړی دی، ته زما د علم بچی اوب نه یې. خو دا تا چې کوم حدیث وی، د دې حدیث زما د مسلې سره څه نسبت دی؟ ما تپوس کو چې ما ته ستن وښایه، ته وی قال رسول الله ترکت فیکم امرین، د دې چې که د دې مسلې سره څه نسبت دی؟ خو زه دا خو دې پرېږده. نو مالې هل تتبعت آثار عبدالله ابن عمر، د عبدالله ابن عمر صاحب آثار دې چېرته کتلي دي؟ وی نعم بالکل مې کتل. عبدالله صاحب خو د تبرک ډېر زیات قایل و، د پیغمبر علیه السلام په قدم قدم به یې خپه ایښوله. وی نعم لکن عمر افقهو، عمر صاحب چې کوم دی ډېر لوی عالم و، قد انقطع الشجره، بیعة الرضوان کې چې کومه ونه باندې شک و نو هغې کټ کړې وه. ما زه ستا په خبره سره خبره کوم، هذا اب و هذا ابن، دی پلار دی دی بچی دی. ته وی چې عبدالله صاحب برکت ثابتوي او پلار یې نفي کوي، دواړه صحابه دي، دواړه عالمان دي. تپوس کوم چې کیف التوفیق، منځ کې به د مسلې څنګه تطبیق کې؟ یوې نفي کوي بل اثبات کوي، نو څنګه تطبیق کې؟ وی لا حاجه، مال چې لا حاجه فایهما علی الخطا، خطا په کوم یو دی؟ نو ما ورته وی چې کنده کوم یو په خطا دی؟ داسې ویلی شي. یو چې نفي کوي بدعات نفي کوي، شرکیات نفي کوي، بل چې ثابتوي تبرک حق ثابتوي. خمال زه نیم خو دی د عبدالله صاحب خو دی عمر صاحب نه مني. مال زه تا نه تپوس کوم، هل علمت ان رسول الله وسلم قد حلق الشعر، په دې پوهېږي پیغمبر علیه السلام ویښته مبارک خرولی و؟ وی آو.
نو مال فاین ذهب شعراته د پیغمبر پاک وخت مبارک سشول وای قد انقسم صحابو کې تقسیم کړیو ملما ولی تبرک للتبرك هو هذا متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم والاسطوانه غیر متصله وای چې دا خو د پیغمبر جزونو برکت پکې و دا خو ستنده ما ټیک شو نیم خو دی ومنه چې د پیغمبر علیه السلام د جزو دا نیم نه مني دا پرې دا مال عمر صاحب ډېر لوی عالم دی ډېر لوی عالم دی ما ډېر لوی فقيه دی او ډېر لوی فقيه دی مال شل لکاته چې تراوی کوي نو بیا څنګه دی جو بس سړی قار شو چې قار شو ما ته لا ترفع صوتک فإنك عند روزي رسول د پیغمبر اسلام روزي مبارکه سوالاړي چې حضرت عمر سے پشان تدری خلفا موجود دی او شل رکعاته کوي تمام په زرګونو صحابه سره یو ځای کیږي او شل رکعاته کوي اجماع د صحابه نور څه شي ته وي یو سړی وایي زه دا نه منم نو اصحابي د کم ځای نه شولې ته د کم ځای نه په اصحابي پسې روانې تا خو اصحاب پرېښودل ته خو چې د بل خوا روان شولې که داسې یو مسله ته به قصه به اوږده شي نو مخکې په نور نه ځو موږ سړی په څه پېژنو په کردار د پیغمبر د سنت پسې ځه زما د پیغمبر سنت دی ما ته قبول زما د صحابو طریقه ده ما ته قبول ده بیا اهل سنت والجماعت کې نو عرض مدا کو چې دنیا ته ډېر چې کم دی ګمراه جماعتونه راغلي دي یو پکې معتزله جماعت تیر شوی دی اوس هم خلک د هغې عقاید خپلوي خو په ځان باندې د هغوی نوم نږدي د هغوی نوم ځان ته ایښي اهل العدل والتوحید څومره ښایسته نوم یې ځان له ایښی دی اهل العدل والتوحید خو موږ بیا چې کله عقاید طالبانو ته ویو دا نوم ستا مناقض دی دا د دعوې خلاف دی دعوه د دې مناقض ده خو به هر کیف د دوی خیال دا دی چې کوم څیز ته عقل نه رسیږي نو هغه دوی نه مني د قبر عذاب او راحت نه مني په دې وخت کې جنت او جهنم تیار دی وی نه نشته دی قیامت کې به د اعمالو طول کېږي وی نه دا پکې نشته دی میزان شته وی دا پکې نشته دی صراط چې کوم د پل په جهنم باندې شته وی نه دا پکې نشته د پیغمبر علیه السلام شفاعت شته وی دا پکې نشته د دې ټولو نه دوی انکار کوي دا یو ګمراه جماعت دی نو چې کم سړی د یو ټکي چې کم د انکار کوي موږ ته معتزله وایو که تو اگر که ځان ته معتزله نه وایي عقیده د هغې ده عذاب قبر نه انکار کې راحت د قبر نه انکار کې معتزله یې ته به ځان ته بل نوم ږدې چې کوم دی خو موږ دې په دقه معتزله نوم پېژنو ښه ته ځان ته بل اتیا نومونه ږده که نه اهل سنت دې ته وایي نو دوی د میزان نه انکار کوي تله نشته امام بخاري په دې رد کوي ونضع الموازین زمونږ عقیده د میزان حق دی د اعمالو طول به کیږي نو الله فرمایي چې کنده ونضع الموازین القسط امام بخاري په دې رد کوي لہذا زمونږ عقیده ده چې میزان به واضع د میزان الله جل جلاله دی الله پاک دا میزان مقرر کړی دی نگرانی به په دې ولاړ څوک جبریل علیه السلام به ولاړي په حضور د آدم علیه السلام کې به راولی به څوک عزرائیل علیه السلام وجه دا ده چې دنیا ته دا نظام چې کم آسمانی دی دا جبریل راوړی دی اعمال د څه سره تللی کېږي ستا عمل تللی کېږي د تورات متبعه د عمل د تورات د قانون سره برابر دی د انجیل متبعه د انجیل سره برابر دی د قرآن او د حدیث متبع ستا د عمل د قرآن سره برابر دی دې سره تللی کېږي په دې قانون باندې جبریل پوهېږي ځکه دا قانون هغه راوړی دی دا جج صاحب دی چې کوم دی په دې پوهېږي نو ځکه ولاړ دی او دا ما او تا چې راوستي و سار نه قبضه کړې ده نو دا عزرائیل قبضه کړې ده نو دا سپیکټر صاحب دی ځکه دا مجرمان راوستي دي سپیکټر صاحب تم راشه دا د خلک راوستي دي او آدم علیه السلام ولاړ دی ستا د اولاد سره حساب کېږي په چا ظلم نه کېږي بیا اعمال تلی تخیجی تللی شي د کم انسان نیک اعمال درانه شي آواز به کیږي پلانې د پلانې زوی نیک بخته شو داسې نیک بخته دی چې بیا به دا بدبخته نشي الله دې زموږ استاد په شان کې دا اعلان وکړي او چې د چا اعمال نیک کم شول پلانې د پلانې زوی بدبخته شو داسې بدبخته دی چې د دې نیک بختیا صورت نشته الله دې موږ او تاسو داسې آواز نه وساتي